د کهاني شروعات د وقایدنه کیږي د کوم نوم چې ډالټن رسلو په دې وخت کې ناستو پولیسانو له د سوالونو جوابونه ورکول. هغه ته دا خبرو کې یو څو ورځې مخکې ما د یو بانک غلا کړی دا کار ما په مکمله توګه باندې چپ چاپ او په کامیابی سره کړی دی او دا ما صرف او صرف د پیسو د خاطر او د خپل ځان د ثابتولو لپاره دا کار وکړ. پرې سره دا کهاني شاته لاړ شي په مینټن ټرست بانک کې سلور پټ مخې کسان ور داخل شي او په لغونته وخت کې دغه ټول پټوله بانک په خپل قبضه کې واخلي. هغه ته کې څومره خلک هم موجود او هغوی دغه ټولونه يرغمال جوړ کی او دې سری پولیس هم د دې خبر نه خبردار کی وی کچره چا هم د ندراتول لغونته کې هم کوشش وکړ. نو به باندې یو منټ هم اعلان کړ. په لغونته وخت کې پولیس دغه ټول بانک راته وشي او د کې ذمہواری اوس دغه ایس ایچ او کې تل ورکړلی شي. په بانک ته نه غډاکوان تمام موجودو خلکو نه موبایل راټول کی چې په دې وخت کې یو ملازم د کم نوم چې پیټر او خپل موبایل پټ کی. کله چې دنه دغه ډاکوانو مشر رسل دغه د موبایل په باره کې ته پوښتنه نو په دې سره غورته دا دروغ وای یو خوندن ما په کور کې پرې خو درې دي. رسل چې کله یو بل کس د موبایل دغه په نمبر باندې رنګو کی نو په دې سره داغه پټ کړل شي موبایل ټلې شروع کی. رسل په دې سره هغه ځان سره بل کمرې ته بوزیو بد اوخی د پاره چې دا باقي کسان ته هم عبرت واخلي. دا ډاکوان تر دې د پورو خيارو چې په دغه بانک کې به یو بل ته د ستنمونو په ځای باندې आवाजونه کول په ځای باندې سټیو او سټیوی نومونه اغستل. دنه پس هغوی هلته کې موجود خلکو ته جامې ورغورځي وي دا زر بدل کې او دې سری هغوی لا یو شان ماسکونه هم ورکړلی شي. هغه چې کله هغه جامې بدل کې نو دنه پس هغه ډاکوان هم د دې په شان جامې واچي. یو بوډا سړی کم چې د زړه بیماری د وجې باغ باندې سچل وشي چې سره وجې رسل هغه د مغه سری پرګدي. چې کله بار ته روزي پولیس ته دا خبرو کې ودنه سلو ډاکوان موجود دی او وی سری وسلې هم شته دی. په بانک د نه رسل او داغه ملګری په ټول بلډینګ کې ګرځي را ګرځي او داغه اجازه اخلي چې په دې وخت کې وی په د سٹور کې ورننوزي. داغه پرې دوه سره سخت خوشاله شي ولې چې هغه هم دغه ځای په تلاش کې. بل خو دغه بانک مالک د کم نوم چې ارتر کیس وخت چې کله د دې مبارک خبر ملو شي چې ستا د بانک په 22 نمبر برانچ کې د ډاکوانو حمله کړې ده نو دې پرې دوه سره هغه د مخ سری پریشان شي ولې چې دغه برانچ تر دې د پوری قیمتي چې باغ کې د خپل پرسنل لاکر هم موجود. هغه د مدد غوښتو د پاره دغه ځای طاقتوري خزي د کم نوم چې مډن وایټو هغه سره ملاقات وکي. ارتر هغه ته دا خبرو کې په هغه لاکر کې زما سداسه کاغذونه پراته دي کوم چې زه غواړم چې نو ډاکوانو په لاس باندې ورشي نو د پولیس ورته پام شي. مډلن د خار د میر په ذریعہ سره دغه ځای چې کې تزان ورسي کې هغه دم کې ورکول شروع کی. چې کله هغه په خبره باندې پويږي نو په دې سره ورته دا خبرو کې پتا باندې چې کما $30,000 کیس روان دي. زما ته د تعلقات شته دي چې دا کیس پترله د مغه سری ختم کما چې په دې سره هغه چې د مغه سری د مرستې لپاره تیار شي. بل خو پولیس ته دغه ډاکوانو په باره کې هیڅ قسمه معلومات نه ملاوي کی. او چې کله هغه دغه بانک سی سی ټي وي کیمرې هک نو کوی تر پته ولګي چې ظالمانو هغه ته لیټونه نیولې دي هغه اړندې کړې دي. پولیس کله دغه ډاکوانو گاډي وګوري نو کوی ته دا هم پته ولګي چې دا خو را پټ کړل شي دي. بیا دغه ډاکوان دغه بانک یو بل ورکر د کم نوم چې وکرم د بانک کې بار رولې کی او دې سری هغه ته په غاړه کې یو ډبې هم اچولو. پولیس ته رسول لګي چې کې دي چې په دې کې بم دي. او چې کله هغه ډبې کولو کې نو پته ورته لګي چې په دې کې یو پیغام دی پای کې دا لیکل شوی د شپې د نخ بچو نه مخکې زمون دو بسونه یو جز او د سری پایلټ او خبلا تیل پکار دي او کدا سي اونو شو نور غنټه کې بمو یو نه یو کس خامخا وجنو او کچره تاسو د چالاکي کوشش وکړو نه یا ساتي چې دی بانک غیر چاپیرم بمونه خخ کړی دي خبر له سره هم نوي. د ډاکوانو د بانک ټول پټوله کسان د بانک پتاخانه کې ورچولو چې په دغه ځای کې یو ځوان د لاس هغه ماسک لرکی کم چې ورله هغه غلو ور کړو شور جوړول شروع کی. په دغه وخت کې رسل چې کله غلطه کې راشي نو هغه په زور باندې دغه ځای نه بار بوزي او داسې بخل ورلور کی چې دا هغه چې دغه نور کسان هم ويره هغه چې کله وګش نو خو پاسانه سره د پولیس خوراک هم غواړي. پولیس هغه ویلا خډيري پیزي او اوبر وړي او د سره دغه پیزو په ډبو کې یو خفیه ترانسمیټر به هم پټ کی چې د پاره چې موږ د دوی د خبرې وورو چې دوی اخر وایسه. پولیس کله دغه د خبرې ریکارډ کی نو باغې کې هغه ته ساجيبه غونته کې جبه ملوشي چې معلومات نه پس هغه ته راپته ولګي چې دا پاسل کې البینین جبه ده. په حقیقت کې هغه چالاک غلو تر مخکنه د دوی د چالاکي په باره کې پته با د وجه غوي د البینیا د صدر یو زول ریکارډینګ د غوي د ترانسمیټر مخه ته شروع کړو. یعنی ډاکوان ته د مخکنه د دوی دغه حرکتونو په باره کې پته لګیدل کوم چې په دوی لا سوچ هم نو کړي او یو استقستا پولیس ته دوکې ورکول راکول. بانک دنه ډاکوان مسلسل د اغواشو کسانو زینه بدلی را بدلی کله یوې کمرې ته بوزي او کله بلې ته او دې سره یو خبر ملګری د کم نوم چې سټیوی هغه هم د اغواشو کسانو په منځ کې کېنی ولې چې دا داوی یو ډیره غټه منسوبه و. په دې کې مډن وایټ د سچوکیت په ذریعہ سره رسل سره رابطه وکي چې تاسو هم پکار دي زبې در کم کنه ته نور څه غواړي چې په دې سره هغه ورلا اجازه ورکړي. هغه په بانک درنه هغه ته دا خبرو کی وتا ته خبره چې تاسو د دې ځای نه چر هم نشي وتلی دا څه چې پولیس ځان
ځان حواله ک زیات نه زیات 2-3 کال سزا بدل درکې او دروتونه پس د بتاله په لکو ډالر درکما دومره ډالر کوم چې ته د بانک هم نشي وړلې پرې سره سل زمغه سره پوه شي چې دا پاسل کې د پیسو په مقصد باندې نه بلکې د سبل څه مقصد د پاره دلته کې راغلی دا رسل بیا دا غیر مخه ته یو ډیر غټ راس کولو کې خبر تو وای د دویم جنگیزین په وخت کې سو امریکایانو جرمنیانو سره تعلقات جوړ کړل او دغه په ذریعہ سره بلها پیسې وګټل هغه د خلکو کورونو عزتونه لوټ کړل او دغه په ذریعہ سره خپل جیبونه ډک کړل او پای خلکو کې د دې بانک مالک ارتر کیس هم شامل دي هغه ظالم د دویم جنگیزین په وخت کې جرمنیانو سره یو ځای شو او بلها پیسې جوړ کړل هغه د خلکو عزتونو سره لوبي وکړي خلک د زندګونو خلاص کړل او خلکو له ژوندونه تبو برباد کړل اته نه پس رسل میډن ته هو خفي کاغذونه ورخای پکې پسې چې هغه دغه تک راغلی و او دا کاغذونه په کوم کې چې هغه حساب کتاب موجود کوم چې ارتر دا جرمنیانو سره کړل هغه دوی د دم کې هم ورکی چې پولیس گرفتار هم کړم تاسو بیا هم مجبورن ما پرګ دی ولې چې ما سره دا کاغذونه دي چې په دې سره میډن په خاموشي سره دا غزنه بار ته روزي خو دې سره دا خبره هغه سې چوکې ته چر همونه کی په دې کې نه خبجي شو لا تر اوسه پوري پولیس نه بسونه را لېګلی و نه دا جس تنظیم کړ چې کله درسل سره خبره شروع کی نو رسل د قسته هغه د داس خبره شروع کی چې په دې سره د کېت پاغه باندې شک پیدا شي چې دی نور هیڅ هم نه کوي بس صرف موږ لا وخت ضایع کوي چې په دې سره کېت ورته دا خبرو کی بیا یې زکه تلی شمه چې بانک خو دې چاته نقصان نه دی ورسولې کنه کچې چاته هم نقصان ورسول نو بیا به درته نه بس ملاویږي نه جز چې په دې سره سل ورلا د دن راتلو اجازه ورکي کې چې کړه دن را داخل شي نو خو یو کمرې ته پکتو شي چې په دې سره هغه راپته ولګي چې ته کې خو دا کوانو او عامو کسان یو شان جامې اچولې دي په اخري کمرې کې هغه ته درې کسان په نظر راشي کوم چې سره هم ماسکو نو چولي چې په دې سره سل ورته دا خبرو کې ودا کسان دي کوم چې د حد نه سیوا خبرې کوي او زمون خبرې هم نه من کله چې رسل کې په دروازې پورا ولي په دې سره خبر سره د عامو کسانو غونته کې خبرې شروع کی او بیا پای خبرو کې کې پر اصل باندې حمله هم کی چې کله دغه د ګرول په کوشش کې لګو نو په دې وخت کې درسل بل ملګری راشي او پکېت باندې تمانچې دی خودو نه پس دغه په زور باندې دغه بانک بار کی خو دې سره هغه ته هیڅ قسمه څه نقصان ورونه رسي اوس چې کله کې بار ته روزي نو خپل کسان ته دا خبرو کی دا غلس عام غل نه دی بلکې دوی ته زم د حرکتونو په باره کې د مخ کې نه پته لګي اوس د دې حرکت په بدل کې رسل په دومره غوسه کې راشي چې وکس پچت باندې خجبو نه پس د کیمرې د روان دی نه دا غن دس پورته کی چې د منظر په لیدو سره دغه پوره ماحول بدل شي پولیس په غوسه کې راشي او دې سره کې د نوکرانو هم لر کړل شي اوس دا کیس چونه افسر ته حواله کړل شي چې اوس هغه دا فیصله وکړي چې زه بسیده باقي د صبر د قبول په ځای باندې پر بانک باندې حمله کوم په دې وخت کې د کې ناسا په دا شک پیدا شي چې دا ډاکوان پاستر کې زمون خبري اوري چې په دې سره هغه د رايات چې بل هغه چې کله یو سیک ملازم برتر راوستلو نو داغه په غاړه کې یو ډبي موجود او کله چې هغه ډبي دوباره کوډو کې هغه چې کینو پته ورته لګي چې بده کې یو خفیه میک لګیدلی د هم دا وجتا چې هغه ته زمون د حرکتونو په باره کې پته لګي یعنی دا موږ چې څومره هم خبرې وکړې دا ټول پټول هغه ظالمانو اوریدلې دي کې د مغسره هغه نوې ټیم خبردار کی کم چې بانک باندې په دې وخت کې د حمله قبول والو خداوی مشر د اپریشن دو دربو نه انکار وکي په دې کې رسل او د ملګری د مخ کې نه خبردار شوی چې پولیس اوس پونګ باندې د حمله قبول والدي د حمله نه مخ کې هغه دغه ټول پټول کسان را آزاد کی چې په دې سره هغه منډه شروع کړه پولیس چې کله دنه را داخل شي نو په بانک دنه ورته یو ډاکو هم ملونی په دې سره د پولیس په خپل سترګو باندې یقین نه کیږي اوس هغه پوه شي چې پاسل کې هغه درې باندې ډاکوان هم په دغه عام کسانو کې شامل شي د وجه هغه ټول کسان یو شان جامې ورکړي وي چې موږ پکې اون پیجندلی شو په دغه ځای کې د ټول د حیرانتیا خبره دا و چې بانک ناغوي یو ډالر هم نو پټ کړي او دې سره کوم وسله چې داغوي سره به هغه هم نقلی و هغه ته دا هم پته ولګي چې په بانک هغه د چا هم قتل نه دی کړي بلکې هغه د ټول هڅه ډرامه کوله نه هغه د قتل په اراده باندې د راغلی و نه دغلا پولیسوس دغه ځای ټول پټول هغه شو کسانو نه تفتیش شروع کی چې په دې سره هغه ته د دوی د اصل پلان په باره کې پته ولګي په غزه کې اولنی ځوان چې کله ماسک کلر کو شو جوړول شروع کړو بیا رسل هغه ځان سره بوت نو پایقت کې هغه عام کس نو بلکې هغه په خپل باندې هم یو ډاکو د کوم اصل نوم چې ډېر سو چې بانک دنه بوتاوي سټیو هغه په دغه وخت کې د دې د وجې د قسط ماسک کلر کړو چې د باقي خلکو په ما باندې یقین پیدا شي چې زه هم د دې غونټه کې یو عام کسي هم دغه شان لیر یعنی مجنه هم په خپل باندې ډاکو خو د لږ وخت لپاره هغه د دې د وجې عام کسانو سره ناسته به چې د پولیس ته دوه کور کړلې شم پولیس کله د ټولو غواهانو نه تاسو نو غي ورلا د دې خبره غوي ورکی چې دا کسان هم موږ سره یو شان ګیرو چې اوس پولیس سره د دوی خلاف هیڅ قسم څه ثبوت پاتې نشي خو دې سری اصل مسایل اوس هم پاتې و د پولیس د یقینو چې باقي درې کسان خو د بانک راوته دي خو دوی اصل مشر رسل لا اوس هم غیب دي ولې چې دغه جسم غونته کې یو کس هم په دغه عامو کسانو کې موجود په دې کې وخت تیریږي یو سور وځي پس رسل خود په خود په بانک را ظاهر شي او د دې باقي اوس و مروزوا پاسل کې تر دې د پوره ذهن انسانو چې په دغه بانک رضان د پاره یو بکند کړي با او پاره کند کې هغه اور وځي تیرې کړي وي په دغه ورځ باندې هغه ملګری دله دې خبره اطلاع هم ورکړي ویل کې تر پسې در باندې هغه دغه د خبرې نظر انداز کی ولې چې هغه خپل ځان ثابتول غوښته اصل په دې وخت کې د مو کسانو په جامو کې موجود هغه په سکون سره د بانک بار ته
کروز رسل سره په دې وخت کې صرف او صرف یو ګوتمه موجوده وه کومه چې هغه د آرتر د لاکر راويستلې وه او همدا واحد سیزو کوم چې هغه دغه بانک راغستلو رسل کیت ته دا خبرو کې زما اصل مقصد پیسې را پټول نه بلکې صرف دا ثابتولو چې آرتر یو ښه انسان نه بلکې هغه فرعون دی کوم چې جرمنیانو سره یو ځای شو او دا غوړي چمچګیره د خاطره خپل ضمیر یې خرڅ کړو اوس د آرتر دغه 2 نمبر مخ ټول دنیا ته واضح شي او چې کله کیت خپل کور ته راشي او په خپل جیب کې لاس وخی نو هغه ته پکې هغه د هیرې والا قیمتي ګوتمه ملو شي او چې کله په خپل ذهن باندې زور وروړي نو هغه ته پته ولګيږي چې په بانک کې خو ما سره یو کس جنگېدلو کوم چې پاسل کې رسلو دې په شاپن حقیقت دو چې کله دې بانک ته ورننه وتلو نو دو په غب غب کې رسل ته دا خبره کړې و ویزه واده قبل غواړم هما سره پیسې نشته او د خرچې پوره کولو د پاره غبر لوس په جیب کې هغه ګوتما چولې و کوم چې صرف او صرف هغه د در خاطر د بانک روچته کړې و تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما تخپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملابي ګوبا په ونه ویډیو سره مال راکې اجازت بای بای